په دې دریو خبرو باندې عمل وکړئ ستاسو هر سړی به ستاسو عزت کوي او هیڅوک به تاسو ته سپک نه ګوري چې چېرته هم تاسو خبره کوئ نو هر سړی به ستاسو خبره اوري او ستاسو خبرې ته به غور ورکوي. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو په دې کې اولنۍ خبره دا ده که نه چې چېرته تاسو په یو محفل کې ناست یې، ډېر خلک ناست یي، خلک خبرې کوي که نه، نو تاسو ورته خاموشه کښېنئ، همیشه خاموشه کښېنئ که نه. کله چې تاسو هم خبره کوئ نو هغه خلک چې دی نو هغه به ستاسو خبرې ته غوږ دي چې دا خو چې دی نو غلی ناست دی او دا به څه خاص خبره کوي، نو ستاسو خبرې ته به خلک ضرور غوږ دي. که تاسو چېرته په محفل کې ناست یې او غلي ناست یې نو ستاسو ته به هیڅوک سپک هم نه ګوري او همیشه به ستاسو خلک عزت کوي. دویمه خبره پکې دا ده ملګرو چې چېرته تاسو یو محفل ته بار بار ورځئ، تاسو یو ځګي ته بار بار ورځئ نو خلک به ستاسو بیا عزت نه کوي. ملګرو تاسو کوشش کوئ که نه چې ګوره که اوس یو مسافرۍ له یو انسان لاړ شي که نه سعودي عرب ته، دوبۍ ته، کله چې هغه واپس راشي نو د دې سره پیسې مسله نه وي چې د دې سره پیسې دي نو خلک یې عزت کوي. خلک یې دې نه عزت کوي چې د هغه چې دی نو ډېر وخت بعد چې دی نو راغی نو خلک ورله عزت ورکوي. نو که تاسو هم عزت غواړئ که نه یو ځګي ته بار بار مه ورځئ. درېیم هغه خبره که نه چې تاسو یو انسان ته کال کوئ او هغه ستاسو کال چوت نه کړي نو تاسو بار بار چې دی نو هغه ته کال مه کوئ بیا، ځکه چې په دې باندې ستاسو عزت کمیږي او ستاسو ویډیو چې دی نو خرابېږي. دا ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ یار، دې باندې عمل وکړئ نو ستاسو په زندګۍ کې به همیشه عزت وي او همیشه به تاسو ته څوک سپک نه ګوري.